مهمو لغاتونو ته په خیر راغلی. لومړی لغت ambassador. ambassador ambassador معنا سفیر، استازی. district governor. district governor district governor ولسوال. district governor ولسوال. senate. senate senate د مشرانو جرګه. senate د مشرانو جرګه. embassy. embassy embassy معنا سفارت یا نمایندگی. embassy. leader. leader leader رهبر یا مشر. leader رهبر یا مشر. alliance. alliance alliance معنا اتحاد، یووالی. alliance اتحاد یا یووالی. municipality. municipality municipality معنا ښاروالي. municipality ښاروالي. resolution. resolution resolution معنا پریکړه. resolution پریکړه. migration. migration migration معنا هجرت یا مهاجرت. migration هجرت یا مهاجروالی، مهاجرت. resistance. resistance resistance مقاومت. resistance مقاومت. freedom. freedom freedom ازادي. freedom ازادي. historical. historical historical معنا تاریخي. historical تاریخي. همدومره لغتونه بس دي. کوشش وکړئ دغه لغتونه تاسو یاد کړئ او په جملو کې هم استعمال کړئ تر څو انګلیسي مو نوره هم ورسره قوي کړی شي او تمرین مو ورسره وشي. او ګران دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په ULD ټیچر یوټیوب چینل کې نوي یاستئ نو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو دا ډول ویډیوګانو لپاره. او که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. بیا ستاسو په درانه حضور کې د دا ډول یوې بلې ویډیو سره حاضرېږم. تر هغې ماته اجازه راکړئ. الله مو مال شه.